بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك، شپږمه وحده. البته د کتاب لومړی جزء دی، لومړی جلد دی او 40 نمبر درس دی او صفحه نمبر چې دی موږ سره 128 دی. 128 هم لوستلی، 128 نمبر صفحه ده. نن درس موږ سره دی فهم المسموع، هغه څه چې اورو د هغې پوهه، په هغې باندې پوهېدل دي. دلته چې دی التدريب الأول: استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. غوږ ورپسې دا د صحیح نښه په مناسبه خانه خالي کې یا مناسبه مربع کې کېږده. کومه مربع چې مناسبه وي هلته به څه کېږي؟ ټک مارک کېږي، که دا مناسبه وي که دا مناسبه وي، که دا مناسب وي که دا مناسب وي. زه جمله وایم، تاسې ټک مارک دی. 1. حسن يصلي صلاة الفجر في البيت. 2. حازم يستيقظ مبكرا. 3. هيا بنا إلى البيت. خالد يقرأ القرآن. 5. المدرسة قريبة. 6. أنا أصلي الجمعة في المسجد الحرام. التدريب الثاني يا دويم تمرين دي مكسرة: استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. وكشا أو ورپسې عدد چې کوم دی الرقم په عربي کې عدد توای. عدد بیا په مناسبه مربع کې مونږ شکلونه لرو. دا مربع دی، بعضې مستطیل وي، بعضې دائره وي. المربع مطلب مربع ده. دلته موږ سره خالی مربعات دي، مربع او جمع مربعات دي. نو پښتو کې مربعګانې وایو که نه. کوم یو چې تاسو ته مناسب ښکاري په همغه مناسب ځای کې به هغه عدد وضع کوي. 1. أنا مسافر إلى مكة. تاسې وګورئ په کوم ځای کې چې واحد وي دلته وي، دلته وي، دلته وي، هر ځای کې چې وي هلته به واحد کېږدئ. 2. أنا أصلي الفجر في المسجد الحرام. 3. أنا أذهب إلى المدرسة. 4. خالد مسافر إلى المدينة. 5. أنا أصلي الفجر في المسجد النبوي. 6. أنا ذاهب إلى البيت. 128 نمبر صفحة خلاصة شوى. انتقاليقو 129 نمبر صفحة ده الوحدة السادسة. التدريب الثالث دريم تمرين دي: استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. سوال ته غوږ شئ، تاسو ته چې کوم سوال په کوم نمبر کوم رقم مناسب ښکاري هماغلته بیا عدد کېږدئ، یا دلته یا دلته او یا هم دلته. 1. أين تصلي الجمعة؟ 2. هل أنت مريض؟ 3. هل أنت سوري؟ 4. هل أنت مريض؟ که د ذهن نه مې ونوځي لکه چې لږ مخکې مې هل أنت مريض نو ویل، نو 3 پوره شو. 4. هل تستيقظ مبكرا؟
5 أين تصلي الفجر؟ 6 أين المسجد الحرام؟ انتقالي قود سلورم تمرين تا سلورم تدريب تا. استمع إلى الجمل ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. جملو تغوك شيء أو بيادا صحیح نخا د ټیک مارک نخا په مناسبه مربع یا مناسبه خانه خالی کې کېږدئ. دلته زه یو متن وایم، یو فقره وایم او تاسې وګورئ، لکه وایم چې هغه په بس کې ځي یا په موټر کې ځي، کورولا کې ځي، نو تاسې یا ټکسي کې ځي، تاسې وګورئ که ټکسي کې ځي دلته صحیح نښه کېدی، دې ته کراس کېدی، که په بس کې ځي دې ته ټک مارک کېږدئ او دې ته کراس یا د علامت خطا کېږدئ. زه متن لولم، تاسې ورته غوږ شئ. ذهب أحمد إلى مكة يوم الخميس للصلاة في المسجد الحرام. ذهب أحمد إلى مكة بالحافلة. أحمد يصلي في المسجد الحرام، يصلي العصر وبعد صلاة العصر يقرأ القرآن. يسكن أحمد في بيت بجانب المسجد الحرام. أحمد يصلي الصلوات الخمس بالمسجد الحرام. يوم الجمعة يذهب مبكرا إلى المسجد الحرام لصلاة الجمعة. دا متن وګورئ چې کوم ځای صحیح دی، اخبار یې لوستی که قرآن کریم یې لوستی دی، چېرته چې صحیح نښه وي تاسې کولی شئ دا متن بیا د سر نه کوئ، وګورئ چې صحیح او غلط نه کې چېرته کېږدئ. نو فکر کوم د نن لپاره هم دومره درس بس دی. دغه جملې په کوم ځای کې انشاءالله معنا ته ضرورت نشته دی. که کوم ځای کې تاسې کومه جمله باندې نه پوهیږئ، په جوړښت یې نه پوهیږئ، نو کولی شئ بېغمه منه پوښتنه وکړئ، کمنټ پرېږدئ، زه به تاسې کمنټ جوابوم. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.